اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مرګرو السلام علیکم. نن به په پیج نمبر 110 باندې په پیج نمبر 110 باندې موږ چپټر نمبر 8 سټرکچر اف د ارث چې دی دا به شروع کوو. صحیح ده. سټرکچر ساخت ډانچه شکل صورت اف د ارث د ځمکې. صحیح ده. ځمکه به تاسو پیژنئ په اردو کې ورته موږ وایو زمین. هغه سیاره په کوم باندې چې ژوند آباد دی، په کوم باندې چې ژوندي شیزونه چې دی دا اوسیږي ژوند تیری، نو هغې ته موږ وایو ارث. صحیح ده. ښه اوس دلته په پیج نمبر 111 باندې تاسو ګورئ وایي ارث our earth is the only planet of solar system. زمونږه ځمکه چې دا واحد سیاره ده په نظام شمسي کې where conditions are suitable for the existence of life. کوم ځای کې چې حالات موزون دي. conditions مطلب حالات. where کوم ځای کې چې conditions حالات are suitable موزون دي for the existence د وجود دپاره of life د ژوند. The air, water, soil, light and suitable temperature on the earth provide basic requirements for living environment. هوا، اوبه، خاوره، رڼا او موزون درجه حرارت په ځمکه باندې مهیا کوي بنیادي ضرورت د ژوندي ماحول دپاره. مطلب کوم ژوندي څیزونه چې دي، صحیح ده، نو د هغو دپاره چې څه پکار دي، هغو ته چې د څه شي ضرورت دی، د هغو چې کوم بنیادي ضرورت دي هغه په ځمکه باندې موجود دي. لکه هوا شوه، اوبه شوې، خاوره شوه، رڼا شوه او موزون درجه حرارت شو. صحیح ده. The growth of all living creatures نشونما د ټولو ژوندو سیزونو یا د ټول ژوندي مخلوق on the earth په ځمکه باندې is possible دا ممکن دی due to them په وجه د دیو. What is the inner side of the earth؟ د ځمکې دننه سایډ چې دی، دننه طرف چې دی دا څه شی دی؟ Let us perform an activity to understand it. راځئ چې یو اکټیویټي وکړو، یو سرګرمي وکړو چې په دې باندې تاسو پوه شئ. صحیح ده. خو دلته کې د سیټ ټاک اور سره تاسو ګورئ ډو یو نو وایي کیا آپ جانتے ہیں، آیا تاسو ته پته شته؟ وایي the diameter of the earth is 12,800 kilometer and its distance from the sun is 150 million kilometer. ډایمیټر د ځمکې چې دی، صحیح ده، کم ته چې موږ په اردو کې قطر وایو، نو هغه وایي څومره دی؟ 12,800 کیلومتره دی. او د دې فاصله د نور نه چې ده هغه 150 میلیون کیلومتره ده. نو د نور نه فاصله د ځمکې چې ده هغه 150 میلیون کیلومتره ده او ډایمیټر د ځمکې چې دی هغه 12,800 کیلومتر دی. ډایمیټر مطلب دا دی، دلته کې تاسو ګورئ داسې یو سرکل موږ ډرا کړو مثال په طور صحیح ده. نو د دې بالکل د یو سایډ نه د بل سایډ پورې که زه یو سټریټ لاین ډرا کړم داسې بالکل په مینز باندې، صحیح ده، نو د دې یو سایډ نه د بل سایډ پورې دا څومره فاصله چې زموږ سره راځي دې ته وایي ډایمیټر. صحیح ده. مطلب دلته کې به دې کتاب کې وګورئ دا ارث دی، د دې ځینه والا د دې ځینه چې زه داسې سټریټ لاین ډرا کړم او بالکل د دې ځای پورې، صحیح ده، د دې فاصلې ته موږ وایو ډایمیټر. بیا په دې منځ کې ورته داسې په سینټر کې ورته ډاټ ولګوم او داسې لاین مثال په طور ډرا کړم. ګورئ نو د دې ځینه والا د دې ځای پورې دې فاصلې ته موږ وایو ډایمیټر. بیا د دې سرفیس نه والا او د دې مینځه پورې دې ته موږ وایو ریډیس. صحیح ده، نصف قطر. او بیا دا مکمل ګولایي په دې باندې زه یو لاین ډرا کړم او د یو سټارټینګ پوینټ نه زه لاین ډرا کړم او داسې راشم او بیا واپس د سټارټینګ پوینټ ته راورسم، مطلب دلته ختم هم شي، نو دې ته بیا موږ وایو سرکمفرنس. صحیح ده. نو سرکمفرنس، ډایمیټر، ریډیس وغیره په دې څیزونو به تاسو کلیر شوي دا به تاسو پیژنئ هم. صحیح ده. چې دې نیمې ته موږ ریډیس وایو، د دې ځای نه دې ټوټل فاصلې ته موږ ریډیس وایو، د ډایمیټر سوري، د دې ځای نه والا
او د دې زی پورې، مطلب د دې پوینټ نه والا د دې سرفیس نه د دې زی پورې، مطلب د یو سایډ نه د بل سایډ پورې د کمپلیټ څومره فاصله چې دا کم چې دا لاین ما د سرکل په مینس کې بالکل نیغ ډرا کو، د ټوټل فاصله ته مونږ وایو ډایمیټر. صحیح ده. او بیا د دې زینواله د دې پوینټ نه او د دې مینز پورې، مطلب د سرکل د سنټر پورې د نیمه فاصله ته بیا مونږ وایو ریډیوس. صحیح ده. او دا سیده ګولایي چې دا په دې باندې زه یو لاین داسې ډرا کوم او بیا دې تر ورسم، مطلب دا ټوټل څومره لاین چې ما ډرا کو د دې ټوټل پیمایش ته مونږ وایو بیا سرکمفرنس. صحیح ده. هاو از دی اکټیویټی لا راشه دی اکټیویټی ته وګورئ. Structure of the earth activity 8.1 سرگرمی 8.1. Number 1 we take a hard boiled egg. تاسو به یو خټ کولی اگې چې دا به راواخلی چې په هغې باندې لفاسه غشل وغیره دا یي. صحیح ده. تاسو خټ کولی. او نمبر 2 cut it into 2 equal parts with the help of a knife. بیا به د چاقو په مدد سره دا په دوه یو شان حصو کې تاسو کټ کړئ، مطلب دوه یو شان حصے به کوي، دا تاسو ته ایستل مطلب منځ به بالکل نیمه کوي. بیا نمبر 3 observe closely the inner part of the egg. وس د دې دا منځنۍ کوم حصہ چې دا د دې به تاسو مشاهده وکړئ، د نږدې نه ورته وګورئ. صحیح ده. how many layers do you see. تاسو څومره پټونه څومره تهونه چې دا تاسو اینه څومره لیئرز تاسو اینه. لیئر چې دی ته موږ په اردو کې ته وایو یا ورته موږ پرت وایو، پرت یا ته. صحیح ده. یا ورته موږ وایو ته او یا ورته موږ څه وایو پرت. صحیح ده. نو پرت یا ته. اوس وایي تاسو په دې کې څومره پرتونه چې دی دا اینه، څومره پټونه پکې تاسو اینه. صحیح ده. بیا نمبر 4 which is the thinnest layer and where is it located. پټولو کې نری ته چې دی هغه کم یو دی او دا په کم ځای کې دی. بیا نمبر 5 وای which part of the egg is the biggest. د هغې د ټولو نه غټه حصه چې ده هغه کمه یو ده. بیا نمبر 6 what is there in the middle of the egg. د هغې په مینس کې څه شی دی یا د هغې په دې مینس کې څه دي. بیا دلته لاندې وګورئ. when you have observed that there are 3 layers within the egg. تاسو مشاهده وکړه چې په هغې کې 3 پرته دي. so 3. the outermost thin layer is its rind. د ټولو نه بهرنی نری کم ته چې دی هغه د دې دا rind دی، مطلب دا بیخي لپاسه دا کم پټ چې دی outermost covering چې دی ته موږ وایو. there is a yolk in the middle of the egg. او په مینس کې د هغې هغه زردي ده، یاک دی. صحیح ده. کم ته چې موږ د هغې زیړ وایو. and in between the 2 layers. او د دې دواړو پرتونو په منځ کې، مطلب د دې زیړو او د دې بهر د دې outer covering د دې rind د دوی په دې منځ کې is its white layer. د دې هغه سپین ته دی دا. صحیح ده. according to geologists هغه کسان چې هغه په ځمکه باندې د ځمکې مطالعه کوي. صحیح ده. او په دې باندې هغه ریسرچز وغیره کوي، هغه ته وایي جیولوجیسټس. د جیو مطلب دی ارث ځمکه، او لاجی خو مطلب دی سټډي، جیولوجي مطلب د ځمکې مطالعه، د ځمکې سټډي کول. صحیح ده. نو جیولوجیست چې دي څوک چې د ځمکې مطالعه کوي، د هغو متعلق the parts of an egg resembles exactly the inner structure of the earth. د هغو متعلق داسې ده چې د هغې دا کمې حصې چې دي دا مشابهت خوري، مطلب دا میلاویږي د دې یو شانوالی دی بالکل د ځمکې د دننه ساخت سره، د ځمکې د دننه ډانچې سره. earth as shown in the figure. څنګه چې په دې نقشه کې تاسو ته ښودلی شوي ده، لکه دا هګۍ ده. صحیح ده. او دا ځمکه ده. نو د هګۍ د دننه سټرکچر چې دی دا هم داسې دی لکه څنګه چې د ځمکه دننه جوړه ده. the rind of the egg is like crust. اوس د هګۍ دا rind چې دی دا له پاسه کم ده نری پټ چې دی، کم دا سخت پټ چې دی
صحیح ده. دا داسې دی لکه د ځمکې د لپاسه کرسټ، د لپاسه ته، د ځمکې کوم لپاسنی ته چې دی ته موږ کرسټ وایو. صحیح ده. وایټ پارت از لایک منټل، او د دې د سپین حصه چې ده دا داسې ده لکه د ځمکې د نننی پټ منټل، کوم ته چې موږ وایو منټل. صحیح ده. کوم دا حصه چې ده. and the yolk is like the core of the earth. او یوک چې دی دا داسې دی لکه د ځمکې بالکل دا مغز. صحیح ده. دا زموږ سره د ځمکې هغه دا یو چې دا کرسټ شو، دا زما سره منټل شو، او دا دوه حصې چې دي کم ده دې ته موږ وایو کور، د ځمکې کم بالکل دننی مغز چې دی. نو دغه شانتې وایي دا یاک د دې کور په شانتې دی، او دا کم دا ایګ وایټ چې دی دا سفیدي چې ده کم ته چې موږ البومین هم وایو، دا داسې ده لکه دا منټل. او دا لپاسه رنډ چې دی د اګۍ دا بالکل اوټر موسټ کورینګ دا لپاسنی پټ چې دی دا نری، دا داسې دی لکه د ځمکې دا کرسټ. صحیح ده. نو دا د ځمکې ساخت، د ځمکې هغه سټرکچر، او پر روانو ویډیو کې به انشاءالله بیا به دا کم پرتونه چې دي د ځمکې دا به په روانو ویډیو کې انشاءالله بیا په ترتیب باندې ټول کور کوو، او در روانې ویډیو پورې تاسو سپارم په الله، د الله په امان.